د زابل ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د خواجه صدیقي خیریه بنسټ له لورې 900 بېوزله او ناچاره کورنیو ته 4 قلمه خوراکي توکي وویشل شول. د یاد بنسټ د مسؤلینو په وینا په دغه خوراکي توکو کې 100 کیلو وړه، 10 لیټره غوړي، 1 من لوبیا او 1 من نخود شامل دي. دغه مرسته چې وه د 900 کورنیو دپاره وه چې د مرکز په شمول 2 ولسوالیو کې موږ توزیع کړه. 900 کورنۍ وه، هغه په دې کې زیاتره یتیمان کورنۍ وې او بې سرپرسته کورنۍ وې او لومړنۍ خو دغه کورنیانې موږ مشخصې کړې وې. هرې کورنۍ ته موږ جلا جلا ورغلي وو، شمېرې مو ځینې اخیستې وو او بیا مو دغه ځای ته راوبلل. او له دې وروسته مو هم هڅه دا ده چې انشاءالله دغه توزیع دلته دایمي کړو او کوشش مو همدغه ده چې مستحقو کورنیو ته دغه خوراکي توکي ور ورسوو. مرسته اخیستونکي له دغه اقدام خوښي څرګندوي او د یاد بنسټ هڅې ستایي. دوی د هیواد پر شتمنو او خیریه بنسټونو غږ کوي چې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. دغه نو په خوشحاله یم لکه دا تر کال چې په ووتم تر قربان مې کې وم په دنیا کې دنیایي شیان یو شی راته ولاړ د بل په دنیا دغه ولوېس ځکه نه لرم. امسایه پروت یم په دغه کې په شیرو کې. موږ د دې مرستې څخه هر څونه ډېر قدر لرو او ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ د افغانستان اوس د ټول در بدره یو. د موږ څه چې لږ همکاري وشي په هغه مو ډېر خوشحاله کېږو. اوس حالا چې دا سوې ده ډېر ښه راغلی وایو او په دې راضي او په آینده کې هم دا امید لرو چې موږ سره همکاري وشي. او زه په خپله یو امام یو مریض یم، دا ده چې ډېر مسکین یم، ډېر غریب یم، حتی ته داسې حده پورې چې زما والله که دنده د اوړو قیمت درلود چې زه واخلم. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم دغه خیریه بنسټ په بېلابېلو ولایتونو کې له اړمنو کورنیو سره ورته مرستې ترسره کړي دي.